نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے عام صحابه ځان ته جمع کړل د رمضان د میاشتې مخکې اوږد تقریر ورته کړی دی او د هغې خلاصه دا ده چې بندګانو په تاسو د الله د طرف نه یو لویه میاشت راله لویوالی په اعتبار د رحمتونو دی په اعتبار د نیکو دی په اعتبار د برکتونو دی او فرمایي چې دا هغه میاشت ده چې په دې کې یو شپه ده چې دا هغې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر دی هغې ته لیلة القدر وایي او حضور پاکو فرمایل چې په دې میاشت کې چا نفل عبادت وکړو هغه ولا الله په فرضو بدلی د نفل ثواب د فرضو برابر او چې چا پکې فرض عبادت وکړو هغه الله یو په اویا بدلی لکه یو سړی د سار منځو کې په رمضان کې دومره ثواب به الله ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې اویا د سار منځونه کړي د رمضان د یوې ورځې 5 منځونه ده وکړل دله به الله دومره ثواب ورکړي لکه د رمضان نه بغیر چې اویا ورځې 5 منځونه کړي دا د الله فضل او کرم رونو د دې میاشتې دومره برکت دی چې څومره آسماني کتابونه دي ټول په دې میاشت کې نازل دي حتی قرآن شریف الله فرمایي انا انزلناه فی لیلة القدر ودا قرآن شریف ما په لیلة القدر د قدر په شپه کې نازل کړی دی او دغه د لیلة القدر دا په رمضان کې په دې اخیری 10 شپو کې یوه شپه ده بیا نبی علیہ السلام فرمائی چې کم انسان په دې میاشت کې چاله روژه ماتې ورکړه د هغه روژې والا چې څومره ثواب کیږي د هغه به نه کیږي خو د هغه برابر ثواب به دې انسان له الله ورکړي چې چا چاله روژه ماتې ورکړه صحابه خو غریبانانو غربتو وی د الله رسوله چا سره خو روژه ماتې نه چې بل له ورکړي حضور پاکو فرمایل چې کچا چاله یو ګوټ اوبه ورکړي یو ګوټ دا ثواب به خدای غلم ورکړي ما تاله یو ګوټ اوبه درکړی او تا په هغې روژه ماته کړه ستا چې څومره ثواب وشوه به دې کمیږي نه د هغې برابر ثواب به الله معلم راکړي زما وروڼو د برکت میاشت ده حضور پاک فرمایي اول 10 رحمتونه دي اوله رحمتون واوسطه مغفرة د مینځ 10 د الله د بخښنې دي واخره عتق من النار او اخیری 10 د جهنم د ازادېدې ورځې دي نو علما لیکي مقصد یې څه شو وی 3 قسمه بندگان دي یو هغه دي چې هغه پوره نیکان دي او ګناه نشته دا واړه که کوي دا واړه ګناهونه خدای په دې نیکو ختموي غټ ګناهونه نشته یو هغه بندگان دي چې د هغې ګناه هم شته او نیکۍ هم شته دریم قسم هغه مخلوق دي چې ګناه زیاته ده او نیکي کمه ده اوله رحمتون چې کم انسان دا لومبی قسم دی چې نیک انسان دی ګناهونه نشته په ده د اول نه د خدای رحمتونه شروع شي ګناه شته نه چې ته ورجېږي رحمتونه پې شروع شي د الله اوسطه مغفرتون دا دویمه ډله ده هغه انسان چې ګناه او نیکۍ دواړه شته که ګناه شته مقابله کې نیکي ده نیکي او ګناه تقریبا برابر دي نو په دوی په دې لومبو 10 کې د خدای رحمت نازل شي نو دا 10 د میاشت چې د الله عبادت وکړي نو خدای پاکي ګناه معاف کړي وی بخي او آخره عتق من النار اخر 10 د جهنم نه ازادي دل دي دا د هغه چا د پاره دي چې هغه ډېر ګناهګار دی نیکي ډېره کمه ده او ګناه ډېره زیاته ده دی چې دا اخیری 10 شپې د الله عبادت وکړي نو په آخره ورځ کې الله د غاړه د جهنم د اور نه آزاده کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمایل وی رب العالمین فرشتې راغونډې کړي د فرشتو نه الله تپوس کوي
چې یو مزدور مزدوریو کی نو مالک لس پکار دی چې سوال ورکی وی الله دا پکار دی چې مزدوری پورا ورکی وی ښه گواهان شئ تاسو زما دې بندگانو د رمضان په میاشت کې روجي ونیوي عبادت یې وکړه د مزدوری وکړه د دیاړي وکړه اوس دوی له دیاړي ورکوم مزدوری ورکوم تاسو گواهان شئ چې دا ټول ما د جهنم د اور نه آزاد کړل د رمضان میاشت داسې اخوا د اخوانه ده دا د الله عظیم احسان دی او زمونږ د دواړو جهانو د مبارک سردار برکت ته ګوري دینه بل خو به نه ځو د حضور پاک مبارک برکت ته او د الله عظیم احسان دی چې دا میاشت په مونږ الله راوستا نو دې کې به د الله عبادت کوو څنګه عبادت وکړو اوس غوږ ورته کېږد حضور پاک فرمایي الصوم جنتون وی د رمضان میاشت ډال دی د روژه ډال دی ډال ډالونه به په عربو کې درې قسمه یو به د اوسپنې ډالو داسې د طبخي پشان د طبخي پشان غونډه اوسپنه ولکه زمونږ طبخي چې وي او په دې منځ کې به د لاس د نیولو ځای و نو هغه به یې نیولی او د تورې او د غشي نه به یې په هغې د خپل مخ بچ کو دویم به د لرګي ډالو د غټ لرګي نه به یې جوړ کړی و په هغې به یې د چوکې نه د لرګي نه ځان بچ کو د غشي نه به هم پې بچ کېدی شو دریم به د سرمنې نه چا ډال جوړ کړی و د څاروي غټه سرمن وه ابه یې پرې کړې وه چې لا کړی به یې پکې اچولې وه لاس کې به یې نیولې وه نو غشي به ترې داسې پال اسانه نه وته یا د لرګي د غوزار نه به یې پې ځان بچ کو نو حضور پاک څه فرمایي وی دا روژه ډال دی د ګناه نه د الله د غضب او د قهر نه دې بچ کوي خو تر څو چې ډال د نه اونشلېږي ګورې که ډال اوشلې د تاله فایده نه درکوي نو تر څو چې دا ډال ستا په لاس کې محفوظ وي نو تاله دفاع درکوي او که اوشلې د دفاع نه درکوي شلېږي به پس په ګناه په دروغو په غیبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الکذب والغیبة یفتران الصوم وی دروغ او چغلی او دروغ او غیبت روجه ختمی وی دا نوی ما چه روجه دی اونشوا غاړه دی بند پاتې شوه نه روجه دی اوشوه غاړه دی اوزګاره شوه خو د روجې چې کم برکت او ثواب درته وختي مګو چې الله پې کوم انعامونه ورکوي هغه ختم شو غیبت ته پکې وکړو روجه نو بس قرض دی د غاړې نه خلاص که صرف دومره شوه نور د روجې چې کم برکتونه او ثوابونه دي ادې ونه منتل دا حضور پاک فرمایي په روجه کې به عبادت کې داسې عبادت بکې چې په الله ځان وبخې یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وی فرشتې د شوال د رکوټ اختر د میاشت نه د جنتونو په ډول شروع کړي الله فرشتې څونه کار کولی شي ډول جنتونه دي ډولي کوي بوټي پکې کری او چراغان دی پکې او نهرونه دی ولی دی او یاقوت او مرجان خواري کوي لګیا دي چې دا جنتونه ډولي کی نو چې کله ډولي کی دا یولس میاشتې په خواري وکي ګوره انسان چې یولس میاشتې خواري وکي څونه شی ته جوړیږي دا خدای فرشتو څونه زور او طاقت دی نو چې د رمضان میاشت راشي نو د الله د عرش ته لاندې یو هوا راوالوځي او د جنت په حورو باندې ولګي ډېره یخه ښکلې هوی او ډېره خوشبوداره هوی نو هغې د خدای په دربار کې سوال وکړي یا الله موږ له د خپلو بندګانو نه داسې خاوندان راکا چې زموږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغوی سترګې په موږ یخې شي په یو بل خوشحاله شي هغه بندگان چې خدای د دغه حور د پاره منتخب کوي هغه دي چې د رمضان په دې میاشت کې د الله عبادت وکړي دا ډېره برکتي ده نو عبادت په پکې کې الله به راضي کې څنګه به راضي کې اوس نو یو حدیث درته ویم د هغې تشریح واوره حضور پاک په دې منبر په دې ړومبې پوړۍ خپه کېښوده وی آمین نو چې دویمې پوړۍ ته وخته خپه کېښوده مبارکه نو بیا وی آمین نو چې په درېیمه کېناسته نو بیا وی آمین مونږ په دې دویمه کېنو او حضور پاک به په درېیمه پوړۍ کېناستې
حضرت ابوبکر صدیق د ادب د وجه په دریمه کې نه ناست، په دویمه کې ناست. په دې دریمه نبی علیه السلام ناست نه زه په دویمه کې نه. حضرت عمر په دغه لاندې کې ناست، په دې دریمه په دې اخیری پوړی. په دې بره حضور پاک دی، په دویم حضرت ابوبکر، زه به په دې کې نه. بیا وروسته حضرت عثمان رضی الله عنه وی یاره زما ته خو بل ځای نشته. نو د هغې نه پس زموږ علما کرام په دا دویمه پوړی کښېني. په لومبی څوک کښېني شریعت کې جایز دي، منع نه دي. عثمان صاحب په دې لومبی کښېناسته، بره کښېناسته، وی لاندې ځای خو نشته، زه په کوم ځای کې کښېنم. نو بهر کې حضور پاک به په دې دریمه پوړی باندې د منبر کښېناستېده. نو چې دریمه باندې کښېناست وی امین. نو صحابه تپوس کوي صاحب دا خو چا دوا ونه کړه او تاسو امین وی. وی چې جبریل علیه السلام راغی، وی ما چې په دې لومبی پوړی خپه کېښوده، وی هغه وی چې هغه انسان چې زما نوم د هغه په مخ کې واغېشتی شي او په ما درود ونه وی، درود شریف، نو دی د خدای تباه کړي. ما وی امین. اوس مسله د دین دا ده چې د حضور پاک نوم واغېشتی شو، درود به وایه صلی الله علیه وسلم، دام کافی دی. صلی الله تعالی علیه وعلى آله واصحابه وسلم، دام وایه. څنګه ته ویلی شي، خو چې کوم کې صلی الله راځي یا اللهم صلی ټکې راځي، دې ته درود وایي. نوم د حضور پاک دو دی، یو دی محمد او بل دی احمد. ټول وایي صلی الله علیه وسلم، دا باندې به درود خامخا وایه. په یو مجلس کې دا نوم بار بار اغېشتلی کېږي، لکه ما یو ځل واغېشت، نو دا په لومبي ځل ویل واجب دي، زه به هم ویم ته به هم وی. او که دا نوم مې بار بار په دا یو تقریر کې واغېشته، نو په دویم او په دریم او په څلورم مستحب دي. که دې ونه وی ګناهګارېږي نه، خو که دې ووی نو ډېر لوی برکت او ثواب دی. او که نوم نه او د حضور پاک صفت ته ووی، لکه حضور پاک، رسول پاک، نبی پاک، دا صفتونه دي، نو درود شریف ویل واجب نه دي. البته که دې ووی مستحب دي، ثواب او برکت یې ډېر دی. د درود شریف ډېرې فایدې دي. د رمضان میاشته خامخا وایه. څونه فایدې دي. حضور پاک یو ځل غمجن ناست، قسم دی په خدای ډېر ګران و، ډېر ګران. نو جبریل علیه السلام وله راغی، وی خپې، وی یو، وی الله راولېږلم چې ته ورشه د ما دې محبوب ته داسې ووایه چې څوک پتا یو ځل درود ووایي، یو ځل، نو زه به د ده لس گناهونه معاف کم، لس به پې رحمتونه نازل کم، لس به وله درجی اوچتې کم. په یو درود شریف سوچو 10 لس گناهونه معاف، لس رحمتونه نازلېدل، لس درجې برنګېدل. وی الله وی تپوس ته وسوکه ارضی ته خوشحاله که نه خوشحاله؟ حضور پاک وی خوشحاله یم. ولی امت ته فایده ده، د امت فایده به حضور پاک مبارک ډېر زیات خوشحاله یم. او فایده د درود څه ده؟ ثوابونه خو ډېر زیات دي. ولی الله په خپله فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی، وی زم پې درود وی، زما فرشتې هم پې درود وی. د الله درود څه دی؟ رحمت را لېږل. د فرشتې درود څه دی؟ د الله نه سوال کوي چې د رحمت پې نازل کا. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندان، صلوا علیه، تاسو هم پې درود ووایه، وسلموا، او سلام هم پې ووایه. مخامخ دله راشي او یا روزې مبارکې ته ودرېدې، نو سلام پې ووایه. ولې؟ ځکه صحابو تپوس وکړو، وی د الله رسوله دا سلام خو مونږ پېژنو، مونږ ته پته ده چې تا ته مخامخ شو درته السلام علیک ووایو. کیف الصلاة علیک، دا درود څنګه دی؟ نو حضور پاک وفرمایل اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. حدیث پاک کې راځي د درود شریف ډېر فضایل دي، خو زما پړه کې د درود شریف یو عجیبه فضیلت زما چې کوم خوښ دی دا دی. ان لله ملائکة سیاحین فی الارض، وی د خدای فرشتي دي په دې مخ د ځمکه چکر لګي، یبلغونی عن امتی السلام، او چې زما امت کوم ځای په ما سلام وی ما ته را رسوي. ورته څه وی؟ وی فلان کی د فلان کی زوی نن پتا دومره درود او سلام وی.
من صلى علی عند قبری سمعته، چې دا ما د قبر په خوا کې څوک درود وایي ویزي اورم. ومن صلى علی نائیا، او چې دی لري دی او په ما درود وایي ابلغته، نو ما ته د فرشتو په ذریعه راسیږي. فرشتې څه وایي؟ وی فلان کی د فلان کی دوی پتا نن دومره درود شریف ویل، نو چې ستا نوم د حضور پاک په مخ کې واغشتي شریشته وایا، د دې نه بهتر شی بل شته؟ ثواب په خپل ځای کا، ثواب یا لږ دی یا ډېر دی، خو چې د حضور پاک په مخ کې ستا نوم داسې واغشتي چې پلان کی د پلان کی دوی د پلان کی کلی پتا دومره درود ویل دی، رښتیا ووایه حضور پاک به څونه خوشحاله دی. یو واقع راځي چې یو سړی روانو په قافله کې، پخوا خو پیاده قافلې وې، خلک به پکې تلل. یو پلار او زوی په دې قافله کې شریک دی، دا پلار یې بیمار شو، نو قافلې ورته یو څو ورځې انتظار وکړو، خوند یې ونه کړ. زوی ته وله وایي چې داسې وکړه د پلار د بیمارۍ خدمت دې وکړه، مونږ خو نشوي ساری دی، قافله خو څاروي وي، ګڼ خلک یي، تجارتونه کوي، خرچې پرې راځي. قافله ته لاړه او دا پلار او زوی پاتې شو. دا زوی وایي چې ما د دې پلار ډېر لوی خدمت وکړو، خوند یې ونه کړ، پلار مې مړ شو. چې مړ شو ما په څادر واچو، ډېر پریشان یم چې خدایا پلار مې مسافر دی او په سفر کې مړ دی، د سره څوک کم کلي ته هم نشم وړی، څو ځکې پلین کوچونه خو نو که نه پیاده مزلې به ویاده خان کلي ته نشم وړی، او په دې ځنګل بیامان کې څوک شته هم نه چې دا ما دا پلار ما سره سنبال کړي. جاړم او ډېر پریشان یم. بیا مې وورېږه دې کلي ته ځم، خوا کې نږدې کلی دی، چاته سوال جاری کوم چې دا پلار را سره سنبال کړي. کلي ته لاړم، خلکو ته مې اواز وکړ، خلک را جمع شو، مسافر یې پلان کې، اوس چې دا کومه قافله لاړه دې نه پاتې شو، او دې مخامخ بیابان ځنګل کې مې پلار مړ شو. راته خدای دپاره څوک راشي ما سره پلار ولمبوي، د کفن او د دفن او د قبر انتظام د جنازې. د کلي خلکو ډېره ښه او خوشحالۍ خبره ده مونږ دپاره چې د مسافر خدمت وکړو. زه ورځه مونږ درد وی چې رالم د پلار د مخ نه مې څادر اوچت که او د پلار د مخ ته مې وکتل، نو مخ یې د خرو، شکل یې د خر شوی. بعض انسان خدای مسخ وکړي، وی داسې هیبت را باندې راغی چې بېهوشه پرېوتم. ای خدایا دا خلک چې راشي، دا خلک به څه وایي؟ ما خو راغوښتل چې د ما د پلار خدمت او جنازه او کفن دفن وکړي، وایي به چې خر له دې راوست، دې پلار دې دونه ګناهګار دې مخ ته وګوره. خدای لوی رسوایي وی د دې بېهوشۍ په حالت کې خوب وینم. وی په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید، ملګري ورسره ورمنډه مې کړې، حضرت څه کوې؟ وی ما ته ولې پریشان یې؟ میں صاحب دقه چلو شو. وی ښه دا څادر ته لرې که؟ وی د پلار د مخ نه مې څادر لرې که، اوس خوب وینم. وی حضور پاک مبارک پې دا لاس داسې راغی، وی مخ یې واپس خشته شو، شکل یې ټیک شو. وی ډېر خوشحاله شوم. په دې خوب کې ورته یم حضرت تاسو څنګه راغلئ او چا خبر کړی؟ وی ستا د پلار به په ما روزانه درود شریف وی، ابه مال یو فرشتې را رسول. ګوره الله مستقل فرشتې مقرر کړي دي، هغې بل کار نشته، هغې همدغه کار دی چې څوک درود سلام په نبي علیه السلام وی ورسوي. الله فرشتې مقرر کړي دي، هغې فرشتې ستا د پلار درود شریف به ما ته هر ماښام را رسول. وی نن ستا د پلار هغه درود رونه رسېدی. ما تپوس وکړه دا فرشتې نه چې د فلانکي سړي د فلانکي د زوی درود شریف به تا روزانه ماله راوړل، یو ورځ یې پکې قضۍ نه ده کړې، نن دې د هغه درود شریف راونړل. ولې؟ وی هغه راته وی چې خو مړ شوی دی، چې مړ شي خبره خلاصه شوه، خو صیبه تا ته محتاجه دی، که څه مدد ورسره کولی. څنګه محتاجه دی؟ وی ډېر ګناهګار و، درود شریف خو یې پتا وي، خو ډېر ګناهګار و، نو د مرګ نه پس وله خدای سزا ورکړه، شکل یې وله بدل کړی دی، د خر کړی دی، که څه مدد ورسره کولی شي. د الله په اجازت دلته رالم چې ستا د پلار سره امداد وکړم. وی چې راویښ شم او څادر مې اوچت که د پلار مخ مې خشته و، د هغې نه ښکلی و د مخکې نه. دا د درود شریف برکت دی. زمونږ د دې درود شریف یو کتاب دی، دلائل الخیرات ورته وایي. دا بزرګان پکې یو بل اجازت ورکوي.
د هر ورځې خپل منزل دی د هغې چې کوم مصنف دی هغه د هغې وجه لیکلی چې دا کتاب مې ولې ولیکه و یو ځل په لاره روانو لار رانه خطا شو په یو ځنګل ورغلم وی تلم لار نورم خطا شوه تږي شوم دومره تږي شوم چې څه د اوبو انتظام نشته خدای د تندې مرم یو کوی مې صحیح چې ورلم د کوی غاړې سره ودرېدم اوبه خو پکې شته برقه نشته سرګردان مې خدای مړ شومه تندې اغشتې یو ماشومه جینۍ وه ګډه چیلی سره ولې پوټینۍ ماله راله کاکاجي ولې مې بچې تږي دې کوی کې خو اوبه شته مې او بچې ما ته هم ښکاري خو برقه نشته وی دله راوباسم ما ویو مې د دې سره ګډه چیلی سره یې برقه به ورسره چې ته سامان کې راوبه باسل ویا ماشومه راله او د کوی په غاړه ودرېده څه ټکې یو وی چوف یې کړې وی اوبه راتلې کوی ډک شو سر نه اوبه راورسېد ویسکه کاکاجي اوبه مې وڅکلې وی بیا څه ټکې ووې چوف یې وکړې اوبه لاندې بیا ویخله لاړې وی ماشومه مې کلکه د مټه ونیوه بچې څوک یې پیری کې انسان یې وی نه زه خو انسان او د انسان لوري دا دې څه چل وکړه دا خو مې د استاد جین یو ټکې اورېدلی دی او چې ساجت مې هغه ویم خدای مې هغه حاجت پوره کړي څه ټکې دی هغه درود شریف په نبي علیه السلام دا مې درود شریف ووې اوبه سر لرلی بیا مې درود شریف ووې اوبه واپس ویخلله نو د درود شریف ډېر لوی برکت دی رونو چې خدای په خپله وایي ای د الله بندګانو درود وایه په نبی علیه السلام زم وایم او فرشتې م وایي نو چې الله حکم درکوي نو خو فایده ده پکې هسې خو الله درته نه وایي نو درود شریف وایه د رمضان میاشته ځان له یو نصاب مقرر کړي یقین وکړه بعضې بزرګان لس زره او شل زره کرته در ورځې درود شریف وایي هر سړی نشي ویلی نور اسکارم کوي نور عبادتونه مو سره کوي درود شریف خامخا وایي تاسو که ځان د رمضان د میاشته کې لږه خوله بلده کړه او یو 1500 کرته یا یو 1000 کرته هم ځان له نصاب مقرر کړه ډېره لویه فایده به درته ولري نه یو 200 خو خامخا وایې ښه 200 ویلی شی که نه شی ویلی 200 خو لږ شی دی ما په خیال 200 خو په 15 منټه کې ویلي کېږي 15-20 منټ کې ویلي کېږي نو څوک به چې 200 کرته به درود شریف دروازې د رمضان کې درته وایم انشاءالله ورسره ووایم بل انسان د بعضې وخت خطا شي او که داسې مې وکړل چې 200 کرته سهار او 2 ماښام خو دا به داسې به شي لکه د ماښامي په وخت کې د شربت هم کړي او د ګوړې مزېدار یخ او ورسره د پیکوړی او کباب په مخ خوړی خوند پکې ډېر شو که خو نقصان څه دی چې زما نوم چا واغېسته او د درود شریف ونه وی نو جبریل علیه السلام وی دا سړی دی خدای هلاک کړي ما وی امین ګوره خیره څونه خطرناکه ده زما ستا خیره نه ده د جبریل علیه السلام خیره ده او د حضور پاک مبارک امین دی او بیا پر منبر ده وی په دویمه پوړی چې مې امین وی دا ولې وی جبریل علیه السلام وی چې د چا مور او پلار جمدي وي دواړه یا یو او دونه خدمت ولو نه که چې ځان په جنت ته بولي دی خدای هلاک مور او پلار خدمت بکې دومره خدمت بکې چې ځان د دې په خدمت جنت ته بوځي تاسې معمولي خبره نه ده دونه خدمت بکې وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا مور پلار سره ښېګڼه کوه اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما که یو کس یا دواړه بوډاګان شو نو رټې به نه اف به ورته نه وې نرمې خبرې به ورسره کې واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اوږه ورته ښکته کړه دا ګوره د طالبانو ته ویم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه دا ولې الله وایي دا هغه وخت وایي چې دا پلار درته غوسه وکړي اوږه خو هله سړی ښکته کوي چې غوسه نه کوي څوک اوږه نه ښکته کوي غوسه وکړي قهر وکړي کوتک راوالي څپېړه درکړي نو نیغ په نیغه به ورسره ځان نه برابری هغه کنځل وکړل ته اورېږه ستا هغه داسې کړي
ما ته په ډوډۍ هم زما خورې دا کنزلم کې یا مور دته بدره دوی اورېږه ستا هغه داسې داسې کړي کور کې راته ناست دی ډکېږي او تشېږي لا کنزل پکې راته بیل کې دا الفاظ چې ما ووې دا د بعضې خلکو دیګ ورې یقین کوم داسې کوي خو دا خدای وباسي چا چې مور پلار سره کړي دي الله ګوارې وباسي مولوي صاحب دې زمونږ خدای پاک وبخي په دوره کې په وړه دوره کې د ماته دا خبره کوله زمونږ د زوړ کور نه وی راوتم وی د پرې لاره کې بدله خیرو د کندي کې د جومات سره خوا کې لاره کې سړی که مې درته نوم واغېست تاسو یې ټول پېژنئ خو نوم نه ده بده خبره ده ځکه هغه سړی مړ دی او هغه زوی هم اوس مړ دی خدای دې دواړه وبخي وی زوی لګي شوي په پلار په سینه ناستو او وی لتې یې وله ورکولې او یې ورته یې وی چې ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی وی ما ته یې هغه زوی اوچت که او یو څو څپېړې مور کړه چې خدای دې بې خوباسه پلار دې دی بیا خو مې ته وکته وی پلار مې د ګوتې نه اوچت که ور اوچت مې که وی دې جومات ته مانځل راتلم د هغه الفاظ که درس لتلم وی پلار یې ما ته وی مولوي صاحب ودې لیدل دی بدعمله ته او ټول خوږ خوږو وی ما ورته پلان کې ومې لیدل خو یاد دې شي یاد دې شي په دقه ځای چې دا ته زوی را پرځولې په دقه ځای تا خپل پلار نو را پرځولې زه د باندې راللم ما ته پانسولې او تا ورته هم دقه الفاظ وې چې ارمان دی نو پلار مې ګنې ډېر غټ دلی مولوي صاحب په دا توبه به ایستله وی دقه سړی ما ولید چې د خپل پلار را پرځولی چې په کوم ځای د پلار را پرځولی نو د ده زوی دی هم په حقه ځای را پرځولی چې د خپل پلار ته څه ویلي و حقه ده ته خپل زوی ووی او د دواړو نه ما هغه نه مې د پلار نه پاسولی او د ده نه مې دا زوی پاسولی دی په دوره کې دا خبره مولوي صاحب چې څه کرې خبرې دی جوار ته کرې غنم نه شریبلی غنم کری جوار نشی ریبلی تا پلار بیزته که تا نه به خدای هغه پیدا کوي چې تا به بیزته کوي پریدي به دی نه نو نیغ په نیغه به پلار سره نه جنګېږي زه اکثر دا خبره کوم ورونو چې پلار مور بوډاګان شي نو غاښونه وځي ګوره خوله کمزوری شو خبر هم سمې نشي کولی غوږ کې هغه مشین واچې غوږ هم کمزوری شو سترګو ته چشمې واچې سترګې هم کمزوری شوې او لاسونه کونټۍ پکې لاس کې بغیر د کونټۍ ګرځېدی هم نشي نو چې دا ظاهري اندامونه کمزوري شو نو دماغ هم کمزوري کېږي که نه یا د خدای ساده مازغه نه کمزوري کېږي نو خامخا د پلار په کنځلو ته بدي نه ښکارې که پلار دله سپېړه درکړه نو ته پې بدي نه ښکارې که پلار درته بد ردوی مور درته بد ردوی په دې بدي نه ښکارې دا ځان ته مول راوه چې پلار او مور والم او پلار او مور راته خیره وکړه او بدې راته وي په دې ته بدي نه ښکارې چې یو مخ دله ووایي خیر دی دې کې هم فایده ده دا بل ورته نیسه یعنې غږ مه کوه باسونه ورسره مه کوه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما اے الله زما په دې مور او پلار رحم وکړه کما ربیاني صغیرا رحم دا د رحم دعا ولولې کې بوډا دې کنزل کوي رب ارحمهما لفظ راغب الله کنزل کوي بوډا دې ستغیث پورې رحم پې وکړه یو وخت کې زه قابل رحم هم دې مور او پلار را باندې رحم کوو الله ته پې وسو دا مولانا روم صاحب رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ مو ډېر لوی عالم مو مثنوي وګوره نو د علم پته به راته ولګي عالم مو بزرګ مو یو واقع لیکلی او صاحب طریقت و داسې ډېر الله ته رسېدل انسان یو ځای کې مې یو سړی ولیده پلار او زوی دي د پلار دې زوی ته وی په دې دیوال یو قارغه ناستو دا پلار دې زوی ته بابا وی بچې څه دي زوی ته قارغه دی بیا ورته وایي وی بچې دا څه دي وی قارغه دی که نه بیا ورته وایي بچې دا څه دي وی په سترګو ړوند خو دې قارغه دی شل ځله مې درته ووایي پلار ورته وایي بچې وی ما ستا نه مخکې ولیدل چې دا قارغه
خو چې دلته کېناستو ما ته یو خبر را یاده شوه ته مې غېږ کې وې او زه دلته ناستم دغسې یو قارغه په دیوال کېناست نو تا ما ته وي بابا څه دي ما وې قارغه دی تا وې څه دي ما وې قارغه دی تا وې څه دي ما وې قارغه دی او چې څومره تپوسونه تا کول نو ما به دله خوله ولوله خوشحالېدم چې ته ډېرې خبرې ما سره وکړې او نن که ما د درېم څلورم نه خبره زیاته کړې وه نو کوتک ته دې ګوتې کوم دا حقیقت دی یو مور وه مړه ده هغه زوی هم اوس مړه دی هم که درته نوم واخلې خو به یې پېژنې خو نوم نه علم ده ملیان سره خبره یې مړه نه کړي که امور به زوی وړله نو یو ځل یې ما پسې فریاد راوړی نو دا لاسونه یې داسې وو چې دا زخمي وو او ډېره بوډۍ وه نو زوی ووایلم پلان کې ووایلم ایا مولوي صاحب ما کور نه شړې ووایي مې ټکوي مې تام ټول عمر پایو کې اوبه چولي دي دې زوی لرې ډېره کړې ده څنګه شوقه خیر هغه زوی ته خو مې ډېرې خبرې وکړې سپېره سپېره دا بوډۍ مور دې ده یا ظالمه ولې ظلم کې خیره مور یې مړه شوه هغه زوی یې څه موده پس لیوني سپي وچیچو ما ته یو دوه کسوي تپوس دی مونږ ورغلي اوس تا یادوي چې مولوي صاحب راله تپوس ته راشي مې دا سپېرې د مور پلان نه عاق دی زه نه بردم تپوس کړم ما ته هغه یو شاګرد مې وایي وی مولوي صاحب قسم دی چې ما په خپله واورېدل چې د خېټو نه د کوترو چینګار راته د دې غوږونو مې واورېدل دا سزا نو مور پلار قدر بکې احترام بکې تاسې ته ماشوم دومره لوی دنیا ته نه راغلی تا سره ډېرې خوارۍ شوي دي تا له ډېرې دعاګانې شوي دي دا مور او پلار دې مور دله مزدورۍ او خوارۍ وې هغه متیازې دله پاکې کړي تا له به ته کرکه درځي او مور به دله اودسماتې پاک او دې پلار دله ګوړ او چارې او په دې پرتو پټو کې مزدورۍ کړي نو په دویمه پوړۍ چې قدم کې مې خاوت وی چې چا مور او پلار دواړه یا یو جمدي وي او دې دونه خدمت ونه کړي چې ځان په جنت ته ورسوي نو دا د خدای هلاک ما وی امین چې په درېیمه پوړۍ مې قدم کېښود نو جبریل علیه السلام څه وایي وی هغه انسان چې د رمضان میاشت پې راشي دې دومره عبادت د خدای ونه کړي چې ځان په الله وبخي دومره به کوي چې ځان په خدای وبخي دومره عبادت اونه کی چې ځان په خدای وبخي دې دې خدای هلاک ما وی امین نو بسونه عبادت کوي دومره عبادت به کوي چې ځان په خدای وبخي ګوره کله کوټ عبادت او کمزور عبادت او روجیم پکې ونني وي روجیم پکې وخوړی غیبتونم پکې وکړل کنزلم پکې وکړل مسلمان تم ضرر پکې ورته استغه سپورې ډاکې غلاګانم پکې وکړې نو د جبرئیل علیه السلام خیری دی او د حضور پاک امین دی په منبر دا وزن نه استاد ځان خبر کې چې د دې خیرو سونه لوی وزن دی اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو تقریر کې وی سلور کار وکوي وی دوا هغه دي چې خلاصیت استاسو نشته او دوه خامخاو کې یو د الله نه بخنه غواړي استغفار وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه کدا دینیات اسه وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا خو ټولو ته یادی کنه استغفر الله خو یاد دي کنه او استغفر الله غټم ټولو ته ان شاء الله یادی او کلی صرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله اے چې دا دې منی یاد یا الله موبخه یا الله موبخه یا الله او دیم دا الله ذکر لا اله الا الله دا حضور پاک وی دا پر رمضان کې کوي او دو سيزونو نه دو سری یو دا چې وي خدای جنت راکا او دویم دا چې الله د دوزخ نه امان راکا دا حضور پاک فرمایي وی درې کسان دي چې خدای د هغوی دعا قبلوي یو انصافدار بادشاه دویم مظلوم چې چا پې ظلم وکړه د خیره خدای در قبلوي او دریم روجهدار چې کله روجه ماتوي او حضور پاک فرمایي وی د روجهدار دپاره دوه خوشحالۍ دي زه چې دا حدیث مې ذهن ته راشي ډېر خوشحاله شم یو خوشحالي چې کوم وخت روجه ماتوي دغه وخت دی خوشحاله ورڅونه خلک خوشحاله
او دویمه خوشحالي عند لقاء ربه چې د خپل رب سره ملاقات کوي نو هلته به خوشحاله نو زه کله وایم دلته موږ څونه خوشحاله یو دا خوشحالي خو نصیب شوه نو انشاءالله چې هغه به خدای زموږ نصیب کوي او نبی علیہ السلام فرمایي چې د روجهدار د خولې بدبویي چې د خلوف ورته عربی کې وایي یا خلوف دا د معدې چې خالی شي نو یو سام راځي په دې خوله دا د خدای په دربار کې د مشکو د خوشبویۍ نه زیاته ده د قیامت په ورځ به د خولې نه داسې خوشبویي ځي چې د مشکو نه به خوشبویي زیاته نو روجې ونیسئ په صحیح طریقه عبادت پکې وکړئ یو پکې تلاوت کوئ د قرآن شریف سارم کوئ دا سار خوبونه پرېږدئ سار مانځه نه پس مازدیګر مانځه نه پس هم کوئ او که چاله په ناظره قرآن شریف نه ورځي نو دا سوره اخلاص قل هو الله احد په ټولو ته یاد دی که نه دا پکې وایي دویم ذکر کوئ لا اله الا الله لا اله دریم استغفار وایي او څلورم ما درته وایي درود شریف پکې وایي دا ستا عبادتونه او تراویح کوئ او ملا صاحب ته دې مه وایي چې تراویح لږ په قلاره کوي په منډه نه کوي چې یو درست یې وباسي دا خو منځ دی ته پې خدای راضي کوې که ځان خلاصوې بعضې سړی به داسې منځو کې حدیث پاک کې راځي چې د مانځه نه ځان خلاص کړي نو فرشتې دا منځ خدای ته وړي نو الله وایي دا مې نه دی په کار په دې مخ یې له واپس ورغورځوې منځ خو د الله سره رازداري د مناجات دی نو ښه په طریقه په قلاره کوې او چې وسم کېږي پکې ختم د قرآن شریفو کې زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله په رمضان کې به یو شپېته ختمونه صرف د شپې کول یو ختم به په تراوو کې کو مستقل په تراوو کې په میاشت کې او چې تراویح نه به فارغ شو نو بیا به د 2 رکعاتو نفلو نیت وتړه نو په 2 رکعاتو کې به 2 ځله قرآن شریف خلاصو د صحابهو معمول بدو تراوو ته چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې تراوو ته به ودرېدل نو کله به بس کولو صحابه وی مونږ به داسې سلام وګرځو نو مونږ به په خپلو خادمانو غوبل جوړ کړو چې شا به پېشمنې راوړه سبا راخېږي ټوله شپه به هم په تراوو کې تېره کړه او د ماشومانو باندې به روجې په قصد نیولې اوس خو بچی بالغې روجې منیسه ناجوړه به دي وی ماشومانو باندې هم روجې نیولې نو چې ماسپښینې به شو مازدیګرې نو په جړا به شو واړه نو مونږ به د لوبو څیزونه ورته کېښودل په هغې به مشغول کړل نو روجه به هم پې سر ته ورسول کوشش کوئ د دې بانک او د دې روجماتي دا ټیم هغه نقشه کې وختونه لیکلي دا نقشه ځان سره جوماتونو کې خو ستا شته که نو دې کې یو انتهای سحر لیکلی چې کوم وخت کې پېشمنۍ بدلوي دې نقشو کې شته دا اذان د سبا په ټیم کې کېږي د اذان نه لږ مخکې تاسو مهرباني کوئ پېشمنۍ بندوي بدقسمتۍ نه هلته چغه والي چې خدای مخه پاو پاتې دی دلته چې وګورو بانګ یې شروع کړي لږ احتیاط په دې کې وکړئ که ولې بې احتیاطي کوئ د خلکو روجې بربادوي نو لږ یو فوټې د ماښام کې خو کېږي خو د سهار کې لږ احتیاط کوئ یو 15 منټه مخکې بندوي که بس مسله به حلي بله یو مسله جوړه ده مسله بیا مولیان په کنځلو دي یا خدای پاک مولیانو ته کنځل دي عرضی راځي یو مخ وړه یوه مخ وړه چې څوک وایي چې یوه مخ وړه ګناه کبیره وکړه غټه ګناه دې وګټله په ځان په خپله د مجرم اطلاق کوي چې زه مجرم یم ته دومره تکړه یو مخ وړه نبی علیه السلام وایي د جمعې پر ورځ روژه نیسئ تا دې ولري چې تا جمعې پر ورځ دونه شوق دی وایي د ګل پر ورځ روژه ونیسئ تا کوم ګل روژه نیولې ده وی میاشت کې 3 روجې ونیسئ مستحب دي 14مه 14مه 15مه تا کومه 14مه 14مه 15مه ونیوه چې روجو سره د شوق دی او ځان داسې باټې قلا جوړی یو مې وخوړی 2 مې وخوړی 3 مې وخوړی نو د مخ دا مستحب یې ونیسه که نه د دین په مسله ځان پوه کې چې خبره ته د پیغمبر علیه السلام حدیث درته بیان کړ وی غټه ولاړه وه مونږ ولیده غټه ولاړه وه وی دا د 2مې شپې وه دا د 2مې او د 3مې ستر نه په کتاب کې نشته نبی علیہ السلام فرمایي وی د قیامت نښه به دی چې خلک بوی دا د 2مې ده او د 3مې دا د قیامت نښه ده اوس حضور پاک څه وایي دین یې راته آسان کړی دی خو تاسو ځان ته په خپله ګرانوئ هغه فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته چې کله میاشت ولیدلې شوه روژه کې او چې کله میاشت ولیدلې شوه نو اختر کې
فإن غم علیکم او بل حدیث کی راضی فإن حالت دونها غیابتن کستاو دا میاشت پا مینس کی اوریز رالا اوریز دو میاشتنین فإن غم علیکم شتخو در باندې پټه شوا دون دی دوڑا دا اوریز دا خړه دا نخ شتخو تاو نلیدا نو بسکو نو پخپل حضور پاک فرمائی فاکملو عدتا شعبان 30 د مخ کې میاشت د شو قدر 10 او شمیره نو روزه خبر خلاص شو دا راته نه وای چې د دوی مې یو دی خوړه وګوره شتا نو روزه کا شتا نو اختر کا او کتا ته وریاز و ودی نه لیدا یا دوړه دا یا لوګي دی تو شتا خو ته نه لیدا شتا لکه د مونږ د مخ کې شتا خو ته نه لیدا نو د تیر میاشت 10 شمیره خبر خلاص شو نو په د چهارشنبه پشپه چونه لیدا چا مونږ نه لیدا راغلی به غوي بم کړي به مونږ به اعلان کړو کړ مولیانو را باندې وخوړه ولی مولا دې ټیکدار دی مولا به ته ګوري تراشه وینا مولا ته پیشا غوي او کا مولا به حکم وکي نو چې تاونه لیدا تاوته نظر ونکو مولا لرانله نو مولا د ځان فتوی نشي ورکول مولا به څنګه وي چې روزه میاشتا څنګه به اعلان کوي حساب کتاب دیو کی نه پیغمبر علیه السلام فرمای ان امه امیه دا د حضور پال والفاظ مون هغه امت چې مونږه امیو مون په حسابونو کتابونو قصې پسې نسمو لا نكتب ولا نحاسب صوموا لرؤيته وافطروا دې کې حساب کتاب ورشته دی هیڅ حساب پکې نشته بس لنډه خبره ده ودی لیدا روزه کا او شتا خو ریاض را لتاو نه لیدا 13 میاشت دیش پورا کا فیصله شو پر ازلو کې چې کله چهارشنبه پشپو لیدل شو چهارشنبه بروجي کله چهارشنبه ونه لیدا نو شو قدر به دیر شمارو د شو قدر دیش مشوره زیارت پر روزه شو خدای دې کې چې د درې مشپې وي خدای دې کې چې سلوره مشپې وي ما ته پیغمبر وي دغه اعتبار مور کو زه بر پیغمبر باندې کزه بستا منم رښتیا وایې کنه ور زمارود په دې ځان پوي کې ستاسو چې لوګان کرے غنم کرے جوار کرے مونږ پکې چې ته ګوتې والی دي نه ستاسو کار دی اوس لوګان چې کم تخم کرے کرا او که مولا صاحب درته ویرورا دا لو خو تاو کر مړه د دې لوګانو په ځای باندې غنم کرلی او غنم قاتی نو ته به او خان دی او پورې مولا صاحب جمعات کې کینه په قلا دا زما کړه لوګانو تخم وخت د کار وخت کې د غنمو د کار وخت یا ته بس مثلا یو جوار کرے او مولا صاحب ته یا جوار مکرم مړه جوار خو بغیر جون کې غنم مکرقات چې ته استادی په قلار کې جوار وخت د غنمونه مولا صاحب پورې به خان نو زمون مخ کې داخله کو یو مخړد و مونږ لم دغه سي خانداراش مونږ مر پورې خاند چې کاکا ستا په زمیدارۍ کې ما ګوتې نه دی والے ستا تجارت کې ما ګوتې نه دی و ته دین کې ولې ګوتې وې په دین کې ته دومره پیګ راځه میدان ته شذ د پس اقامت کو موتور مخ چې الله اکبر وای کته دومره په دین پویږي په منبر کې نه تقریر کا وظیفه به غم اخلاص شمدان دی بکینه مسله به ختم شي او که دومره پیګ راځه دغه مدرسې ته راځه او بخاری شروع کا او مشکات شروع کا او ترجمه شروع کا موږ هم د تکین غوږ بکیدو له بدمش هغه نه جټ مولیان را پیدا شي دي جټاګه ته وي صرف ګری پریخي دی په مصلا اور مخکشي وي دي نه دوره کړي نه سن خبر دي یا عام خلق دي دوري بعض خلکو دوریم کړي خو سن خبر نه ترازه هدايه تک एकदम دې دوه عبارت له هدايه ماته وي زبور جرم ورکم د بیداوی شریف یو متن دې ماته وي زب جرم ورکم چې غیبه جوړی کړي یو مخوله او دوه مخوله او درې مخوله پزان د جرم اطلاق کوي د قیامت پر ورځ بدن خدای ته پوس کوي ما نه به نه کوي زبوته ام د الله میاش خود دوش پوا ام الله ستا پیغمبر وی چې دوه درې اعتبار نشته زبدا جواب کو ستا پیغمبر وی چې دیولې د روزه کا ستا پیغمبر وی کو ریاض وا نو مخکې میاش دیر شش میرا ما دیر شش میرا د چهارشنبه دیر پوره شو د زیارت په روزه او تا ته بس وی چې تا خو ویلی چې یو مې وخوړه اوس څنګه تا نو ویلی چې یو مې وخوړه مولا د توی نه لري خوړه او تا وی خوړلې ده ورواچه وا ګټه ورکه جهنم کې بیا بسکه نو ځان د خپل مجرم وې او په زور ځان ګناګار ده هیڅ چره مکاوي شریعت چې خدای او رسول مالک امرول دی پاغي بروان یو
چې خدای او رسول وایي دا کوه ابا کوم، او چې دا شریعت هغوی راوړی دی چې هغه وایي مه کوه نه به. په ترمذي شریف کې حدیث دی، حضرت ابن عباس رضی الله عنه حضرت معاویه سے په شام کې و، ابن عباس په مدینه شریفه کې و. معاویه صاحب له سوکو لګ شام ته سکار را چې واپس راغی. ابن عباس ته تاسو په رمضان میاشت و ویلکه معاویه صاحب د تاسو په شام کې روزه د څه شپې و دروازه و وی د جمعې د شپې، وی د جمعې د شپې و به یو وی تا میاشت په خپل لیدلې د وینه ما نه لیدلې. معاویه صاحب اعلان وکړ چې د جمعې د شپې جمعې په شپه ولې جمعې روزه ده. ابن عباس وته چې مونږ خو د خالی پر ورځ روزه کړې. ګوره دې حدیث ته معاویه صاحب د جمعې کړې ده په شام کې، مدینه منوره کې ابن عباس رضی الله عنه ته چې مونږ خو د خالی روزه کړې ده. دا سړی ورته سوي استاد وی صاحب د معاویه صاحب هغې له اعتبار نه ورکې چې د جمعې کې وی نه د هغه د جمعې ده او زما د خالی ده. دغسې ما ته خپل پیغمبر مبارک فرمایلی دي. اوس پکې څه کې د سعودي د هغې ده او سعودي د دې ورځې ده. زما مړه دا دی اړه مې دا دی چې په ټوله دنیا کې یو ورځ روژه او په ټوله دنیا کې یو ورځ اختري. زما مړه داسې وایي، زه په دې خوشحاله چې سعودي کې ښکاره شي یا په عراق کې یا په بل ځای کې هلته روژې کې دلته روژې اړو اختلاف به ختم شي. په هغې عمل نشته. زره 400 او سعودي سره روژه کما نو د پاکستان د مشر مفتی سره سکے په برا غړوند هغه سره سکے مفتی دا د کمیټه چیرمن هر سره منی نه منی نو صرف د 400 باندې روژه د سعودي سره پنجاب سره سکے سندھ سره سکے بلوچستان سره سکے سواد دیر باجوړ سره سکے په دې اختلاف ختميږي نه. زرا میدان ته د پاکستان د مشرانو ته دی و چې سعودي سره کوم به مسله اختلاف ولې جوړه. بس زمون د پیغمبر مبارک کې سوینا دا وای او سعودي سره ته مونږ یو ځای کېسو د سعودي مونستانه 2 غنټې روستوري استادل تماسخوتن التماخام یو سوتاسو کدا بلاګان شته کنه وګوره په دغه باندې کړه مونږ پر شکر دې نشتا الحمدلله. ټي وي کې ښکاری کنه دا وی تراوی وګوره څو شروع کیږي دا غیر ماخام بانګو ګوره څو شروع کیږي ستانه 2 غنټې پس د ماخام بانګوي نو بیا د ماخام مونږ مغوي سره یو ځای وکړه بیا د ماخام د مونږ 2 غنټې پس کا وکړه بیا ولې 2 غنټې مخکې کې بیا ماسخوتنم دا غوی روزه د مونږ 2 غنټې وروسته شروع کیږي دلته ستان ور خطلې وي دا غیر روزه نن دلته کې په 5:30 بجې دا غوی روزه ده غنی وګوره او ته په 3:30 بجې روزه شروع کړي نو په 5:30 شروع وکړه هغه په 9:30 بجې روزه ماتای ستاره پاکستان په ټیم په 9:30 التما خامي دلته 9:30 وي نو 9:30 پورې به ونی سکل نو په منځونو کې په روجمات او په روجه نیو کې هغه سره مرګرتیا نه کې په دې کې ور سره تکړه نو رسم نشته خو مولیان خواران رانی سي تاسو اسم ولا کشتا خو بس چته مولا یو نری داغ ګوره او بس هغه داغ تاسو ته بیا د قویقاف غرخ کاری حالانکه هغه داغ په مولا کې نه مولا د ځان نه خو سپومې ته نشي خته خو کو تا غوي او کنا به فیت هله لو کی او چې تا غوي نو کړه به کم نه پیسې لکه مولیانو را باندې وقاله کوم مولا ویل چې مینی سه تکرشی او الله سورہ مخ کی ونیسا یا الله سورہ د شوقه د اخیری د شلم نه شوروقه اړوک مسله به ختم شي زه مولا راته د اعلان کوي آینده له ټول کا خیر د شوقه د شلم نه شوروقه وي یا د شوقه د راغون میاش وسره ولې چې سم ثواب مش هغه د مولا نه مانه نو دا فزول خبرې دي زه خو تاسو تبعه خبرې کوم چې تاسو ر دین خبرې وي او د خیر انسان دی کوم چې ته اختر پاتیشتو کراره هیڅ پته نه لګي لکه میاش باندې مخداسم کې دي شي وی خو ښکارا نشي بل پټه مخ کې راشي نو بیا اتیش میاش نشي کېده بیا به یو قزاونی سي اسم پکې نشته ته په مجرم کېږي نه کله اتیش ته شو میاش ته او په اختر دی دا سراغ چې روجي دی اتیش شوي دا څه نه کېږي خو قبل فرض شوي نو اس ګناه ده باندې نشته وي به قزاونی سي شریعت آسان دی ګران نه دی خو موږ ځان د په زور ګران کړی دی نو مارونو یو خبره ده بل کومه تاسو نه اوسو جمعې چوټي اغلم ان شاء الله راتلونکي جمعې نه مخکې مې اراده د عمرې ده که خدای مې په خیر بوزي نو دا یو 2-3 جمعې به ان شاء الله نیمه
دا بس تاسو زما چوټي به ان شاء الله. نو تاسو به ماته دعا دلته نه کوئ چې خدای مې په خیر ورسوي. اول تعالی خدای د عبادت توفیق راکړي سره د مرګرو، او زه به درته ان شاء الله هلته دعا کوم. زما خدای یقین دی ماته خو د خپل مقتدیان او د خپل شاګردان او خصوصا د جمعې ورځ چې شي که نه، د جمعې ورځ هلته نو ماته د خپل منظر یادېږي. دا ټول دوستان دا راته مکمل یادېږي. او هلته کې د جمعې پر ورځ بیا امام دعا هم ډېره ښکلې کوي، جاړي ورسره. نو هغې دعاګانو کې زه تاسو ټول بیا یادوم. څومره دویم الله چې د جمعې زمونږ څومره ملګري دي تا ته معلوم دي، ته خدای پېژنې. نو بس هغې له بیا تاسو له زه پوره دعاګانې کوم، هسې هم دله کوم دعاګانې. نو تاسو به ماته انشاءالله دلته دعا کوئ، زه به راته هلته دعا کوم. رب العالمین د رمضان دا میاشت په مونږه په هغه خیر او عافیت سرته او رسوله کړي. الله مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي. خدای مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي. الله مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي. خدای د فتنو مصیبتونو او آفتونو نه په امن کې وساتي. الہ العالمین گناهونه معاف کړي. الله گناهونه معاف کړي. الله گناهونه معاف کړي. خدای توبه هم قبول کړي. او دا دعا کې مونږ ډېر کمزور یو، ډېر محتاج یو. الله چاته محتاج نه دی، مونږ په هر غړی الله ته محتاج یو. یا الله زموږ حاجتونه پوره کړي. خدای زموږ حاجتونه پوره کړي. خدای د مخلوق د شر نه مو ساتي. خدای د دنیا او د آخرت د فتنو نه مو ساتي. د خپل قهر او غضب نه په امن او امان کې وساتي. رب العالمین د دواړو جهانو خیرونو او برکتونه نصیب کړي. الله زموږ چې څومره بچي دي کشران دي، خدای د لوفرو د جون نه وساتي. خدای موږ د ټینشنونو او پریشانونو وساتي. خدای چاته څه مشکلات او غمونه یغول په خوشحالو باندې بدل کړي. رب العالمین د رمضان د رجوع کم ثوابونه چې حضور پاک فرمایلی دي هغه ثوابونه زموږ نصیب کړي. خدای په خیر او عافیت را باندې ونیولې کړي. الله په خیر او عافیت را باندې ونیولې کړي. خدای موږ له پکې د عبادت توفیق راکړي. خدای چې کم پر مریضان دي په دې رمضان کې، خدای د هغې مرضونه جوړ کړي او هغې لم در وجود نیولو توفیق او طاقت ورکړي. رب العالمین ته زموږ د ټولو نه راضي شي. باید دوستانو په ټلیفون دعاګانې غوښتې دي، خدای دعاګانې ولا قبول کړي. الله مریضانو له شفا ورکړي. تنګدسته او قرضدارانو د حلال او فراخ روزي نصیب کړي. د بې اولاد اولاد نصیب کړي. چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ولا ورکړي. چا بچي رنځوران دي ته ولا شفا ورکړي. چا بچي نافرمان دي فرمان بردار یې جوړ کړي. چا مور او پلان نه جوړ دي روغ صحتونه ولا ورکړي. چا یو بل سره رواني دشمنۍ طلبګانۍ په روغ باندې ولا بدل کړي. خدای د قبر او د ځنکدن او د هر قسمه دنیا او د آخر د عذابونو نه په امن او امان کې وساتي. اخر وخت په خلیه کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله.